د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کندهار شوراندام سیمنټو فابریکې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 9 نیټه د کندهار شوراندام سیمنټو فابریکې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه فابریکې له ترسره شوو کارونو خوښي څرګنده کړه او اړوندو مسؤلینو ته د کارونو د غوره کیفیت او په ټاکلي وخت د بشپړېدو په هکله لاسي لارښوونې وکړې. د دغه فابریکې د جوړولو چارې د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري خصوصي شرکت ته سپارل شوې چې اوس یې کارونه په چټکۍ سره روان دي او شاوخوا 8 میلیارده افغانۍ لګښت پرې راځي. د یادې فابریکې په لومړۍ مرحله کې به د سیمنټو تولیدي ظرفیت په ورځني ډول 1500 ټنه او په راتلونکي کې به د تولید کچه 500 ټنو ته ورسیږي. د دغه فابریکې په جوړېدو سره به د سیمنټو په وارداتو کې د پام وړ کموالی راشي او ورسره به شاوخوا 500 هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شي. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت څه موده وړاندې د یتیمتاغ او د لوګر سیمنټو فابریکو د جوړولو قراردادونه له یو شمېر افغان او بهرنیو شرکتونو سره هم لاسلیک کړي دي.